نن په بنو کې یو ځلې بیا وینې توی شلې بنو کې امن باره کې ټول خلک راوتي او امن هغه امن باره کې ټول خلک هغه کې فیرونه وشلو خلک مړي وشلو زخمیان پکې ډېر خلک شلو او دې به ټول پښتانه راوتي بنداهي ډېر خلک په دې باندې راوتي امن باره کې امن غواړو او هغه امن کې دنیا خلک زخمیان هم مړه شلو موږ به د خپل اواز بار اوچتو زموږ حواس هېڅ فایده نه کوي هره طریقې سره اواز اوچتو چا په شاعرۍ کې اوچت کړو چا په داسې اوچت کړو چا په ژړا کې او زموږ به هغه بیقدره هم موږ مړ کېږي او وینې تویږي په وینې خو نه موږ پښتانه په امن باره کې راوتي امن کې هم داسې موږ سره کار وشو موږ خلک په رڼا په ورځ نه فایرونه کوي او مړي کېږي نو تاسو اوس وګورئ په چا په موټرسایکل باندې مړي راخیستي او چا په داسې اخیستي چا په ګاډو کې هر هغه په مختلف طریقې سره خلک راخیستي ډېر مړي شوي دي او امن غواړو موږ امن ته موږ څوک نه پرېږدي نو سیاسي حالات ګډوډ شوي دي په سیاسي حالاتو کې اوس پښتانه کې ډېر پښتانه مړه شول څوک دمه کېږي څوک تېرونه کوي څه قسم هغه وشو پښتانه وینې توی شلې مطلب پښتانه وینې راتویږي په هره طریقې سره توی شله مطلب دومره مرګو سره شریکه ټول پښتانه یوځای شي چې یوځای نه شي هېڅکله به امن را نه شي او هر روزانه به دا وینې تویږي ته په کور کې کښېنې پسې اواز اوچتوې هم څه پته تاله څوک سر شریږي چې بل څوک پاتې کېږي موږ مشر جوړ شي مشر هم دغسې حالات شي نو یولي ته پیدا کې مهرباني وکړئ دا ویډیو دومره مخکې ما ګورو سره لازمي شریک کړئ او بله خبره دا ده نن در سره دا چانس دی دا مړي وشلو حسن نن په امن باره کې دنیا حال ډېر ګډ راوتي هغه په امن موږ به د سوري وینې شوي مطلب به جوړه کې دمه کې د څو پیره دمه کې وشلې اوس په بنو کې دغسې فایرنګ وشلو وینې توی شلې د پښتنو مهرباني ټول ډېر مخکې ملګرو سره لازمي شریک کړئ والسلام